سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې استاد هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی 14 مخ 11 لوست د پښتو مضمون. ګرانو زده کوونکو، خپل د پښتو کتابونه خلاص کړئ، 14 مخ ته راسئ. دا زموږ د نن ورځې لوست دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کړو، راځئ یو ځل په تیر لوست باندې رڼا اچوم. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې تیر درس تاسو ته بیا هم یو ځل تازه کړم. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ د څه په اړه خبرې وکړې؟ د جیم د توري د غږ شکل، بڼه او اواز، او همدارنګه د جیم د توري لیکل. دا زموږ تیر درس و. ګرانو زده کوونکو، موږ د جیم توری څنګه لیکو؟ وګورئ، موږ د جیم توری داسې لیکو. دا د جیم توری دی. ګورئ ګرانو زده کوونکو، بیا یې هم د طریقم چې ستاسې سم زده سي. وګورئ، دا د جیم توری دی. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه موږ او تاسې د جیم په توري باندې کلمې پیل کړې. داسې کلمې مو ولیکلې په کومو کلمو کې چې د جیم توري شامل ول. هغه کومې کلمې وې؟ لکه جوار. وګورئ، جوار، جوار. ګرانو زده کوونکو، جوار. ستاسې جوار خوښیږي؟ زما هم جوار خوښیږي. وګورئ، جوار. بله کلمه وګورئ، له موږ سره بله کلمه کومې وه؟ جلغوزې. وګورئ، جلغوزې. زموږ په کلي کې د جلغوزۍ ډېرې ونې شته دي. ګرانو زده کوونکو، بله کلمه چې په هغه کې د جیم توری شامل دی، هغه کومه کلمه ده؟ آفرین، هغه نجار دی. څه شی؟ نجار. زموږ په کور کې یوه کړکۍ ماته شوې وه. ښه، زه لاړم نجار ته، نجار مې راوست او کړکۍ مو جوړه کړه. ګرانو زده کوونکو، وګورئ، موږ پرون د جیم د توري په غږ، شکل، اواز او د جیم په تور باندې مو کلمې پیل کړې. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ درس دی 14 مخ. مخکې له دې نه چې 14 مخ پیل کړم، زه تاسې ته تیر لوست متن یو ځل بیا هم لولم، تر څو ستاسې ښه زده سي. ګرانو زده کوونکو، ګورئ، زه یې لولم، تاسې راته غوږ شئ. جیم جالوان، دا جال ده. دا وګورئ، جیم جالوان، دا جاله ده. سراج جالوان دی. د ښوونځي میدان جال لري. ګرانو زده کوونکو، دا او زموږ د تیر لوست متن. ما تاسو ته یوه کورنۍ دنده درکړې وه. هغه کوم یو و؟ ما تاسو ته ویل چې دغه متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلې ولیکئ. او زه په تاسې باندې باور لرم، زه پوهیږم تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ، ځکه زه تاسې ته کورنۍ دندې درکوم. ګرانو زده کوونکو، راځئ د نن ورځې درس پیل کړو. زموږ د نن ورځې درس کوم مخ دی؟ 14 مخ. ګرانو زده کوونکو، په دې 14 مخ کې موږ فعالیتونه لرو. وګورئ، زده کوونکي دي د جالوان، سراج، جاله، جونګی د کلمو په څپو باندې کار وکړي. وګورئ، جاله. په جاله کې موږ څو څپې لرو؟ وګورئ، جاله څو څپې دي؟ 2 څپې. څو څپې؟ 2 څپې. د جاله کلمه له 2 څپو څخه جوړه شوې ده. ګرانو زده کوونکو، همدارنګه موږ سره بله کلمه چې ده سراج ده. څه شی؟ سراج. وګورئ، سراج هم
له دوو څپو څخه جوړ شوی. سراج. ګرانو زده کوونکو همدارنګه له موږ سره بله کلمه جونګی ده. جونګی. موږ او تاسې جونګی څنګه لیکو؟ راځئ د جونګی کلمه تجزیه کړو چې د جونګی کلمه له څو تورو څخه جوړ شوی. ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته اوس د جونګی کلمه دلته لیکم. وګورئ جونګی. وګورئ ګرانو زده کوونکو ما تاسې ته د جونګی کلمه ولیکه. د جونګی کلمه له څو تورو څخه جوړ شوی؟ د جونګی کلمه له 5 تورو څخه جوړ شوی. هغه کوم توري دي؟ لومړی توری جیم ده، له هغه نه وروسته بیا واو ده، بیا نون ده، بیا ګاف ده او د دې ترڅنګ بل کوم یو دی؟ یا ده. ګرانو زده کوونکو وګورئ د جونګی کلمه له 5 تورو څخه جوړ شوی. کوم توري دي؟ جیم، واو، نون، ګاف، یا. دا 5 کلمې چې موږ سره یو ځای کړو له ده نه چې جوړیږي؟ جونګی ورنه جوړیږي. تاسې ماته داسې کلمه ویلی شئ چې په هغه کې د جیم توری شامل وي؟ آفرین. تاسې بیخي سم وویل. حج. څه شی؟ حج. حج موږ څنګه لیکو؟ وګورئ حج. حج له څو تورو څخه جوړ شوی؟ حج له 2 تورو څخه. کوم توري دي؟ وګورئ ح ده او د جیم توری دی. ګرانو زده کوونکو وګورئ په حج کې د جیم توری مکمل شکل دی. د جیم د توري مکمل شکل دی د حج په کلمې کې. خو که چیرته تاسې د جونګی کلمه وګورئ دلته د جیم توری څه دی؟ ولې شکل یا بڼه فرق لري نسبت څه شي ته؟ نسبت حج ته. ګرانو زده کوونکو وګورئ له موږ سره همدارنګه بله کلمه سراج دی. سراج هم په پای کې د جیم توری لري خو د جیم د توري شکل د جیم په څیر دی. که چیرته د جیم توری د کلمې په پای کې راسي نو هغه خپل اصلي بڼه او شکل لري. ګرانو زده کوونکو که چیرته د جیم توری د کلمې په منځ کې یا د کلمې په پیل کې راسي بیا د هغه شکل توپیر کوي. ګرانو زده کوونکو وګورئ دلته اوس موږ توري لرو. څو توري سره یو ځای کوو له هغه نه کلمې جوړوو. له موږ سره نیمګړي کلمې دي هغه سره یو ځای کوو تر څو د هغو څخه موږ بشپړې کلمې جوړې کړو. ګرانو زده کوونکو زه تاسې ته وګورئ زه تاسو ته یو چوکاټ ښکم په تختې باندې. وګورئ دلته موږ د جیم توري لرو. وګورئ ګرانو زده کوونکو څو خانې دي؟ 4. 1 2 3 4. وګورئ په اوله خانه کې ګرانو زده کوونکو په اوله خانه کې الف لام ح جیم توری الف لام ح واو الف نون. همدارنګه په دې خانه کې الف او لام دی. ګرانو زده کوونکو که چیرته موږ د جیم توری له دغې پورتني خانې سره یو ځای کړو نو له دغو دواړو نه څه شی منځته راځي؟ آفرین جاله. وګورئ جاله څنګه منځته راغی؟ جیم توری مو یو ځای که د جیم توری مو یو ځای که له څه شي سره؟ له الف لام ح سره. ګرانو زده کوونکو وګورئ بیا د جیم توری جمع کوو له چی سره؟ له الف او لام سره. کله چې موږ د جیم توری له الف او لام سره یو ځای کو نو کومه کلمه ترې جوړیږي؟ آفرین جال. کومه کلمه؟ جال. وګورئ اوس زه د جیم توری
له څه شي سره یو ځای کوم؟ وګورئ د جیم توری له الف لام ه واو الف نون سره یو ځای کوم. څه شی ترې جوړیږي؟ وګورئ جاله وان. څه شی؟ جاله وان. ګرانو زده کوونکو که چېرته زه د جیم توری له څه شي سره یو ځای کړمه؟ که چېرته زه د جیم توری له ر الف د جیم توری که چېرته زه یو ځای کړم له څه شي سره؟ وګورئ د جیم توری زه یو ځای کوم له سره؟ له الف سره او له نون سره. له دننه چې جوړیږي وګورئ جیم الف نون. وګورئ ګران زده کوونکو د جیم توری نه یوازې چې د یوې کلمې په پیل کې استعمالیږي، د جیم توری موږ د کلمو په پای کې هم استعمالولی سو. د جیم توری موږ د کلمو په منځ کې هم استعمالولی سو او د جیم توری د کلمو په پیل کې هم استعمالیږي. ګرانو زده کوونکو ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې تاسې به د جیم په کلمې باندې د جیم په توري باندې کلمې جوړوئ. داسې کلمې په کومو کلمو کې چې د جیم توری 3 کلمې ولیکئ چې د جیم توری په پیل کې راغلی وي، 3 په منځ کې او 3 په پای کې. دا ستاسې کورنۍ دنده ده. پوهیږئ زه تاسو ته ولې کورنۍ دنده درکوم؟ ځکه زه پوهیږم تاسې خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې لوست. په دې هیله چې تاسې ته ګټور تمام شوی وي او تاسې ډېر څه زده کړی وي. ګرانو زده کوونکو تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښه ورځ، د خدای په امان.